السلام علیکم قدرمنو پښتنو. نن له تاسو سره د خپل ژوند ترخه او نه هېرېدونکې تجربه بیانوم. قدرمنو پښتنو، زما د ژوند لویه برخه د دې قام له شتمنو خلکو سره، له عربپتي کرپتي خلکو سره، له کاروباري طبقې سره تېر شوی دی. زه په دې ښه خبر یم چې له دې طبقې سره، له دې خلکو سره، د عربپتي کرپتي خلکو سره د یو انسان د ژوند د هوسایي 10,000 فارمولې دي، 10,000 لارې دي. که چیرې دغه شتمن خلک، دا په نس ماړه خلک چې د نړۍ ټول وسایل له دوی سره دي، ډېره ښه تجربه لري د ژوند د هوسایي. که دا خلک په 10,000 فارمولو کې، په 10,000 لارو کې یوه لاره په لاس درکړي، یوه فارموله په لاس درکړي، ستا ژوند هوسا دی، ته له ستړیا خلاص یې، ستا کور به له رزقه ډک سي. لکه د دوی کورونه چې له وسایلو او له رزقه ډک دي. په کور کې 10 ګاډیانې ولاړې دي، بینکونه یې له ډالرو ډک دي، بینکونه یې له پیسو ډک دي. الله پاک ډېر نازولی دي. دا خبره حقیقت ده چې پښتون قام، پښتانه، زموږ غریب در په دره ولس و شتمنو خلکو ته، عربپتي کرپتي خلکو ته عقیده لري، د رحم د وسیلې امید ورته لري. کله چې یوه ستړې ستومانه مور، پریشانه مور چې بچیان یې له لوږې سره مخامخ دي، ماشومان یې ماښام وږي بده کړي، کله چې د سهار اودس کوي او په سرای کې ناسته وي و مخ ته د اوداسه اوبه وراچي او خپلې سترګې د کلي د خان، د شتمن سړي، د عربپتي کرپتي سړي په کور ولګېږي، په محل نما کور یې ولګېږي. دا ښځه، دغه مور خوشحالي محسوسه کړي چې شکر الحمدلله موږ په کلي کې هم یو شتمن سړی پروت دی، یو خان پروت دی، عربپتي کرپتي سړی پروت دی، کور یې محل دی، په کور کې 20 ګاډیانې دي. یو ورځ به په ښه راسي، یو ورځ به د ده په موټر کې زموږ یو مریض تر هسپتاله ورسېږي. خو دغه امید یې خالي امید پاتې سي. زموږ د غریبانو، مسکینانو، خویندو، میندو، فلکاو، مورانو دغه امیدونه په زړه کې مړه سي او دغه امید قبر ته یوسي، خو د دوی یو ارمان پوره نه سي، د 1 روپۍ ګټه څوک نه ورسوي. دغه شتمن خلک، دغه خانان، د عربپتي کرپتي خلک چې په کور کې 100 ګاډیانې ولاړې، د دنیا ټول وسایل لري. دا د غریبانو، د غریب ولس د خولو د تڼاکو محنت دی، د خولو د تڼاکو نتیجه ده. د دې باوجوده چې د خانانو ته ډېرې ګټې راوړي، ډېرې فایدې ورسوي، غریبان، هغه غریبان وږي بدېږي، بچیان یې وږي بدېږي، په نس نه یې ماړه. نو قدرمنو پښتنو، د خبرې مقصد مو دا دی، که چیرې د یو خان شتمن عربپتي کرپتي د کور له دیواله سره یو داسې دیوال مشتی و چې هغه وږی بدېږي، له مشکلات سره مخامخ وي، بچیان یې له لوږې ژاړي، د ده محله، د ده کلی، د ده وطن، د ده دیار، د هغه ځای اوسېدونکي له مشکلاتو سره مخامخ وي، له لوږې سره مخامخ وي، نو بیا دا سړی شتمن نه دی، دا خان نه دی، دا عربپتي کرپتي نه دی. دې سړي د دې وطن، د دغه غریب ولس، د دغه مسکین ولس، د دې درپدرې ټولنې حق خوړلی دی. دا د دغه غریبانو په حق باندې شتمن شوی دی، د دوی حقوق یې خوړلي دي. او که چیرې د وطن خلکو له ده سره رزق و روزي درلوده، ډوډۍ یې درلوده، یو موټر، یو وسایل یې درلودی، نو بیا دی په محنت، په خپلو منډو خان شوی دی. دا شتمني چې ده ګټلې ده، دا ده په ایمانداري ګټلې ده. بل قدرمنو پښتنو، د خان شتمن سړي، د عربپتي کرپتي سړي هغه ورځ تبه وي چې کله د یو غریب سړی، د روزانې والا سړی، د ریړۍ والا سړی په نس موړ وویني او دی له ګاډۍ راکښته سي، په هغه ورځ د ده تبه وي. دی نه غواړي چې بل سړی خان سي، دی نه غواړي چې د ده ورور د ده مخ ته ودرېږي، هغه په نس موړ سي. زموږ د وطن اکثره خانان چې دي، شتمن خلک، عربپتي کرپتي خلک سي، دا په بدنیتي خانان سوي دي. د ټولنې حق یې نه دی ورکړی، د خوار غریب حق یې نه دی ورکړی، بلکې د خوار غریب حق یې خوړلی دی. نو قدرمنو پښتنو، محبوب جان خو نن شاته ولاړ دی، مخکې به سوالونه کول، نن شاته ولاړ دی. نو آخري خبره دا کومه چې چاته امید مه ساتئ، تمه مه ساتئ. دا دنیا د امید نه ده، د تمې نه ده. په خپلو مټو زور کوئ، مازغه استعمال کوئ، رزق وګټئ، روزي وګټئ. د دې وطن خانان، عربپتي کرپتي خلک تاسو ته کاروبار نه در جوړوي، بلکې کاروبار در خرابوي. امید او تمه به نه ورته ساتئ. اخري خبرې له راځم، د مقصد خبرې له راځم. دونه غټه ویډیو ما ولې وکړله؟ دا ویډیو ما د دې لپاره وکړله چې ما د خپل ژوند 25 کاله د دې وطن د شتمنو خلکو، عربپتي کرپتي خلکو سره تېر کړی دی. ما ته یې د ژوند یوه لاره په لاس نه ده راکړې، نه یوه فارموله راکړې ده چې زه باندې هوسا سم، بلکې ستړی یې ساتلی یم، په منډه یې ساتلی یم. که کومه ورځ زه هوسا شولم، په کور کښېنستلم، نو دوی نه غواړي چې جمال په نس موړ شي، د ده ژوند هوسا سي، دی به ستړی ګرځي، تر آخرته به ما ستړی ګرځي. او په دنیا کې شتمن عربپتي کرپتي خلک، زورور خلک انسانان ستړي ساتي، په نس نه مړوي. ولې که په نس موړ سو، بیا لار ځنې چپوي، له مینې سره پرېوځي، په کور کې وخت تېروي و بچیانو ته وخت ورکوي. او دغه عمل
که ته بچانو ته وخت ورکې، خان ته نه ورکې، شتمن سړي ته ورنه کړې، ارپتي کرپتي ته وخت ورنه کړې، بیا هغه له تا نفرت کوي. چې کله ته د بچانو د مینې وخت واده ته ورکې، بیا دی ستا څخه خوشحاله. اوس نو خان ارپتي کرپتي سړی تا ته څو معاوضه درکوي، څونه دې نازوي، یعنې په میاشت کې 1000-2000 روپۍ درکې، دا د ده معاوضه ده، دغه د ده ناز دی. او ده ته به په کروړو روپۍ ورګټې، په لکاو روپۍ به ورګټې، ده ته به ګټه ستا په کروړاو په لکاو وي، او دی چې تا نازوي تا ته 2000 روپۍ درکوي، کې ډېرې درکې، نو په میاشت کې په 2 میاشت کې خالي 15000 روپۍ درکوي. نو غریب ولس، غریبو پښتنو ته، درپدره پښتنو ته دا وایم چې په خپلو مټو زور کوي، د خپل ژوند لارې خپلې پیدا کوي، چاته امید مه ساتئ. دغه ښایستې غټې غټې بنګلې، دا محل نما کورونه، دا چې په خانانو پسې سلسل ګاډیانې روانې وي، دا تاسو ته هېڅ نه درکوي. دا به ستاسو حق خوري، ستاسو په حقوقو باندې به دوی دغه خانان وي.